په خوست کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د شاوخوا 1.5 ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو پر مټ د دې ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو وړیا کتنه او د ګرځنده لابراتوار په واسطه معاینات وشول او همدارنګه یادو ناروغانو ته وړیا دوا درمل ورکړل شول. د برنامې منتظمینو وویل دا روغتیايي کمپې له بېوزله ناروغانو سره د مرستې او روغتیايي خدمتونو ته د هغوی د لاسرسي په موخه جوړ کړی. په دې وړیا کیمپ کې د صحت په مورد چې په کوم بخش کې موږ واسطه اکه داخلات و جراحید و اطفال دی، پوستکی دی، ګوشګلون دی، حتی غوښونه دي، حتی لابراتوار پرمختللي معاینات. سره د دې چې په وروستیو 2 لسیزو کې د خوست په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې یو شمېر روغتیايي مرکزونه جوړ شوي، خو د ځاځي میدان اوسیدونکي وایي د دوی د سیمې روغتیايي کلینیکونو ته د دوا درمل اکمال او په مجهزو وسایلو د تجهیز شي. پوښتنه مو دغه ده چې موږ ته دغه کلینیک او د کا کلینیک او نور کلینیکونه لږ پراخه شي او لوی شي او د ښې مضبوطې دواګانې راشي، ځکه چې د ځاځي میدان ولس لږ کمزوری دی، غریبانان خلک ډېر دي چې کومک موږ سره وکړي. یاد دې وي په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا له برخې سره د نړیوالو مرستو کموالی، د روغتیايي خدمتونو ټیټ کیفیت، د معیاري روغتونونو کمښت، په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسبو روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.